अस्सलामुअलैकुम ګرانو مینوالو امید لرم چې تاسو ټول باروغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به وئ دوستانو نو ویډیو کې درته هر کلی وای دوستانو ډیر افسوسناک دردناک واقعیا مخې ترغه د مردان کې دماکه وشو چې پکې د پولیس والا یو حوالدار شهید شول او نور کسان پکې زخمین شول دوستانو دماکه په کومه طریقه وشو او سټیم وشو مکمل معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم زموږ ویډیو در سره تر اخره وګورئ چې د مکمل معلومات نه خبر شئ دوستانو ویډیو کتو نه مخکې کتا سو زمونږ په دې چینل کې نوی وای نو زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کومه معلوماتي ویډیو راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره دررس او د دې سره د ټالۍ نشانه مو وای چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرېږئ دوستانو ډیر افسوسناک دردناک واقعیا مخ درغلی د مردان د چوکۍ سره پولیس چوکۍ سره نږدې چا دماکو کا چې پاغي کې یو حوالدار په موقع باندې شهید شول او د دوه سپایانو حالات ډیر زیات نازک دی او دا اطلاع ورکولی شي چې د پاغه سپایانو کې د یو هلک کوم حالت چې یو هلک ته د حالت ډیر زیات خراب دی یعنی ممکن دی چې هغه به هم شهید شي دوستانو چې کوم کس پکې شهید شو خستا ځوان دغه ندري بچي ډیر واړه پاتې شول او خزي او مور پلار ډیر زیات جړل چې زمونږ د واړه بچي به اوس خو دوستانو سړی سو کې زمونږ یو ملک بیا هم یو ځل بیا هم د دماکو سیټ ته روان دی او د ډیر خطرې او حالات ډیر زیات خراب دي ځکه چې یو هم منګي دي نو او خلک ډیر زیات تنګ شوي نو د دې د وجه خلک دماکي کوي او نور خلکو ته نقصانونه راسي دوستانو امید لرم چې تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښوي نور معلوماتي ویډیوګانو لپاره د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ ډیره مننه شکریا